السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو الله دې وکړي چې تاسو ټول به راتره روغ او جوړ اوسئ. مرګرو په دغه ویډیو به تاسو داسې یو خوندور اپلیکیشن د موبایل سکرین دپاره دروښایم چې تاسو ټول به ورته حیران شئ. نو مرګرو تاسو چې د موبایل په سکرین باندې هر توری لیکئ نو هر اپلیکیشن په سر کې چې هغه توری راغلی وي هغه اپلیکیشن به اتومات تاسو ته راخلاصیږي دوستانو. نو ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی. ملګرو وخت مو نه نیسم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. شرکت د مخته که تاسو ویډیو لایک کړئ نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چېرته دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه ستر سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسېږي. نو ملګرو دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې د اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی دی او د پلی سټور څخه هم تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. نو دغه اپشن دی ګیسچر ملګرو، ګیسچر میجیک. دې اپلیکیشن تاسو په لومړي عمل هڅه کوئ ملګرو د اپلیکیشن ډسپلی په دې ډول باندې راځي. نو په دغه پلس یا جمع نښان باندې دوستان تاسو کلیک وکړئ. چې پلس یا په جمع نښان باندې کلیک وکړئ نو په اوکې باندې به کلیک وکړئ. چې په اوکې باندې کلیک وکړئ دې څخه به وروسته په آلیو باندې کلیک وکړئ او دوستانو بیا په آلیو باندې کلیک وکړئ او بیا ملګرو دغه آلیو پرمیژن دغه آپشن به هم تاسو آن کړئ. کله چې دغه آپشن آن کړئ نو بیک ورشئ او شاته به لاړ شئ دوستانو. بیا به راشئ په دغه پلس نښان باندې به کلیک وکړئ. پلس نښان باندې چې کلیک وکړو دې څخه وروسته دوستانو تاسو به د هغه اپلیکیشن انتخاب کړئ چې کوم اپلیکیشن تاسو غواړئ چې په شارټ کټ یا په توري باندې نه خلاص کړئ. نو ملګرو اوپن اپلیکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ او په اوپن اپلیکیشن څخه وروسته دوستان تاسو د هغه اپلیکیشن نه خلاص کړئ چې کوم اپلیکیشن تاسو غواړئ. نو ملګرو زه کالکولیټر غواړم او ورته وایم چې په سی راته خلاص کړه. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او بیا به ورته سی ولیکئ او په نیکسټ به کلیک وکړئ او بیا به سی ولیکئ او ډن به کلیک وکړئ. دوستان دې څخه به وروسته تاسو بیا راشئ او په پلس نښان باندې کلیک وکړئ او بل اپلیکیشن به ورته انتخاب کړئ. نو زه ورته دوستانو بازار انتخابوم. نو زه ورته بي دلته لیکم چې دا ما بي توری په سکرین لیکم. دوستان دغه اپلیکیشن ما ته بیا را خلاص کړئ. نو زه ورته بیا بي لیکم او چې هر کله دوستان بیا په سکرین باندې بي لیکم د بي حرف نو ما ته به اتومات دوستانو بازار را خلاصیږي. په ډن باندې به کلیک کړئ. دې لپاره ملګرو تاسو یو بل اپلیکیشن هم انتخابوم. په پلس نښان باندې به کلیک وکړئ او په اوپن اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او لاندې ملګرو زه فیسبوک انتخابوم دې ته. نو فیسبوک مې چې انتخاب کړ چې هر کله موبایل په سکرین باندې دوستان دلته تاسو همغه توری ورته ولیکئ چې په کوم توري باندې تاسو دا اپلیکیشن نه خلاصوئ. زه ورته اف لیکم دوستانو. کله مې چې دا اف ولیکه نو په نیکسټ باندې کلیک کوم. بیا ورته دوستانو اف لیکم او په نیکسټ باندې کلیک کوم. بیا ورته دوستانو اف لیکم او په نیکسټ باندې کلیک کوم. نو دوستانو تاسو به دې اپلیکیشن څخه ووځئ. کله چې دغه اپلیکیشن څخه تاسو دوستان ووتئ نو دغه شان علامه به ستاسو په سکرین باندې راغلي وي دوستان دغه. نو په دې به کلیک وکړئ. نو دوستان دلته تاسو هغه توری ولیکئ چې تاسو اپلیکیشن انتخاب کړی. نو دوستان زه ورته بي لیکم بازار خلاص شو دوستانو. اف اوس به بیا دغه باندې کلیک وکړئ او اف ورته لیکم ملګرو. نو تاسو ګورئ چې فیسبوک خلاص شو. نو بیا په علامه کلیک وکړئ او سی ورته لیکم دوستانو. کالکولیټر ما ته خلاص شو. نو دوستان ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی. نو بي لیکم دوستانو بازار خلاصیږي. چې ویډیو مو خوښ وي نو ویډیو لایک کړئ او داسې ښه ښه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملاوي کوم ښه ویډیو کې د خدای په